سبا ته د کرسمس مراسم شروع کیږي د ماسپښین نه وروسته. دلته دا د صبر یا د بیت تازه ونې چې دوی پرې کړي دي دا خلک یې اخلي او دا بیا په کور کې سره سینګاروي، یعنې د کوټې په منځ کې سره ږدي خلک. دلګرده دا سړی ګوري چې هغه ونه یې جوړه کړه او هغه نور خلک یې اخلي. دا هم تازه نورې وړې وړې ونې دي چې په مختلفو قیمتونو باندې د خرڅلاو لپاره ایښودل شي. دلته د اوبو کې ژوندي مایان ګورئ، دوی رواج لري چې دغه مایان اخلي سره او هغه کوي یې بیا یې کور ته وړي او په د کرسمس په ورځ باندې سره خوري. دا خلک ولاړ دي په قطار کې د تازه کبانو یا مایانو د اخیستو لپاره. دلته ولاړ دي دا دوه کسه کب خرڅوونکي. درګرده هغه د کب پوټکی لرې کوي او همدارنګه هغه پاکوي او په خلکو باندې خرڅوي. دلته بازار ګرم دی، مایان ډېر اخیستل کېږي او هغلته یې تلي او اخلي. دې کس هم غټه خلطه راوړې ده، نه پوهېږم چې څومره کبان به اخلي. خلطه خو یې ډېره غټه ده. د یو دانه کب یې ورته واچو، بل دویم کب یې واچو، دوه کبان یې واخیستل.